ملګرو نیکې هیلې احترامات مې ومنئ. هیله لرم چې خوشحاله به یې راته او د ژوند د رنګونو مزې اخلئ. اوبو ته وګورئ جي دریاب اوبه بهیږي، خړې خړې اوبه دي او خړ میان دي. په دې سیند کې چې مونږ کوم ځای کې ناست یو، اوس په دې باندې د اوبو د راتلو چانس شته چې د اوبو مزید هم نورې زیاتې شي، ولې چې لنډی سیند چې کوم دی هغه خپل آب و تاب کې روان دی. چار چاپېره وګوره دا ابادۍ تاسو ته ښایم، ډېر زیات مزه ده پکې او د دې نه دومره یخه هوا راوچتېږي چې دا د صحت لپاره ډېره زیاته ښه ده. اگر چې د اوبه میله دي خو لیکن خوند پکې شته. وګوره جي لرې کیمرې په نظر باندې دا پول دی څومره هسل بسل دی. مطلب دا دی چې ګاډي پې روا دوا دي، ژوند روا دوا دی او هر انسان په خپل مصروفیاتو کې دومره مشغول دی چې زه تاسو ته څه ووایم. بل دا چې د دې ځای نه چې چېرې تاسو وګورئ نو دا پورې لاس ته په دې یو جنګله یو ګریل ټایپ لګېدلی دی او دې ګریل کې کیمرې په سترګه باندې تاسو لږ لرې نه وګورئ. دا ګریل لګېدلی دی، ګریل سره تاسو وګورئ سایډ ته روډ دی، د روډ یو خپل چام دی، چام سره دا سیند بهیږي. په بیک سایډ باندې هوټلز دي، دا دي اوس نوې آبادۍ شوې دی، نوې آبادۍ چې کوم دی په دې کې هوټل یې انډر کنسټرکشن دي. دې نه په بیک سایډ باندې تاسو وګورئ ډېر زیات پاپولر هوټلز اکټیویټیز شروع دي په دې سیمه کې، کښتۍ هم ورسره ولاړه ده او یو نوې رنګیني ده، ژوند یې روا دوا دی او هیله لرم چې تاسو به د دې ویډیو نه مزه اخیستې وي. ډېره مننه، خوشحاله او بریالي راته اوسئ.